ماشوم په 3 کلنۍ کې ماتې ګوډې خبرې زده کوي. 4 کلنۍ 5 کلنۍ کې یو ماشوم په دې باندې پوهېږي چې د دنیا تر ټولو هوښیارترین شخص زما پلار دی. لکه توجه دې غواړم د اورېدونکو هم څه چې وایم ذهنیت یې ما سره جوړ کړئ. تر 10 کلنۍ پورې ماشوم ته تر ټولو هوښیارترین، پوهترین، داناترین، قویترین، ښایسته‌ترین شخص پلار دی. 15 نه تر 20 کلنۍ پورې لږ دا فکر کوي چې نه زه هم یو څه یم، که پلار مې دی زه هم یو څه یم، زه هم لږ مات ګوډ پوهېږم، ځکه کوڅې سره مې لیدلی دا 2-3 کتابونه مکتب کې ولوستل، 5-6 ملګري لرم، پلار سره مې زه هم ملګری یم. له 20 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې بیا دا ځوان وي چې نه پلار مې عمره نه پوهېږي، زه هم ډېر پوهېږم. بارکي ته پاک کړه، بارکي ته د پام دی، بارکي ته بیا وایي چې پلار مې که پوهېږي زه هم پوهېږم، پلار او زه هم پوهېږو، خو پلار نه لږ بیا زه ډېر پوهېږم، ځکه بیا نوې دنیا لیدلي که نه. بیا د 30 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا ځوانان خبرې کوي، عموما دا خبرې درته کوم، اکثره ځوانان بیا وایي چې نه پلار مې نه پوهېږي زه ډېر پوهېږم، پلار مې نه پوهېږي زه ډېر پوهېږم. وایي نه پوهېده او پلار مې نه پوهېږي، وایي کله کله افراط هم پکې کې. زه بخښنه غواړم دې خبرو لپاره، وایي پلار مې ګډې وډې کله کله وایي. ساده خبره دی، مګر کله موږ چې 40 کلنۍ ته ورسېږو بېرته ماشوم دیب دورې ته ځو، بیا وایي چې نه پلار مې پوهېږي، پلار مې څه کېږي پوهېږي. بیا 40 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې بیا وایي چې نه پلار مې پوهېږي زه نه پوهېږم. 15 کلنۍ نه تر 50 کلنۍ پورې بیا وایي چې نه زه قطعا نه پوهېږم، زه نه پوهېدلم او نه پوهېږم چې پوهېدلو پلار مې پوهېدلو، ځکه ما سره په ژوند پلار مې رښتیا ویلې، ما سره په ژوند کې هوبهو هماغه څه وشول چې پلار ما ته پیشبیني کړي وو، که ښه و که بد ما سره وشول. تصادف خبره تعصب خبره دلته دا دی چې یو وخت کې ما ویل چې پلار مې پوهېږي، د پلار لاس زما په لاس کې و، ما لیدلو هم کتلو هم. په دغه جریان کې چې ما پلار خفه کړو چې ما ورته ویل ته نه پوهېږې پلاره، پلار راسره و. اوس چې ما ته د پلار ارمان وشولو چې زه بېرته پلار ته ویم چې پلاره ته پوهېږي قربان د شمتار خبره رښتیا وه، خو چې بیا ګورو پلار نه وي هغه وختو کې. بیا لاس لکه د مچ تاو راتاو، بیا صرف وایو لمسیانو ته زامنو ته دا بیان کوو چې زموږ پلار پوهېدلو، پلار مو هوښیار شخص و. دغه ځای کې زموږ بدبختي ده.